د دغو علماء کرامو په خدمت کې مې عرض دا دی چې د حالات چې زه ګورم موږ ته مختلف علماء کرام راځي جدید فارغ علماء کرام هم راځي سپین ږیري علماء کرام هم راځي د مدارسو حالات هم وینو د امتحاناتو حالات هم وینو داسې موږ وفتیله او داسې څه معلومات زموږ د دې کم فکر سره مناسب راته وسو چې د علم ورځ تر بلې بې کیفیته کېږي سره د دې چې د کمیت په لحاظ سره علم بالکل غني دی دا مسؤلیت د علماء کرامو دی دا مسؤلیت د اسلامي امارت دی دا مسؤلیت د طلباء کرامو دی چې د علم په کیفیت کې باید کوشش وکړو علماء کرام مدارس والا باید داسې طالب ته داخله ورنکړي چې هغه د هغې درجې مستعد او مستحق نه وي باید امتحان ځینې واخلي سم امتحان ځینې واخلي په نحو په صرف کې خصوصا امتحان ځینې واخلي ځکه چې دا ټول علوم په نحو صرف باندې موقوفه دي دغه د امام ابو حنیفه علي دارالعلوم مدرسه موږ تاسو ته رامعلومه ده چې دا د افغانستان په ټولنه کې د افغانستان په خاوره کې له نن څخه مخکې 80 کلنه سابقه لري یعنی له نن څخه 80 کاله له مخه همدغه مدرسه امام ابو حنیفه علي دارالعلوم د اسلامي تعلیماتو د اسلامي ثقافت زانګو د هېواد په کچه همدغې مدرسې پر خپل وخت خپلې ټولنې ته خپل هېواد ته د هېواد و زخمونو او داغونو ته فوق العاده شازلمیان روزلي او پیاوړي کدرونه یې ټولنې ته وړاندې کړي خبره دا ده چې له موږ سره تقریبا د 100 په شاوخوا کې شاګردان د 14 صنف او د 12 صنف څخه فارغه شوي دي د هغو ټولو فارغینو کورنیو او قریبانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو دې فارغینو ډېر زیات ویاړ ترلاسه کوي ځکه زموږ په دارالعلوم کې یوازې دیني علوم نه د دیني علومو ترڅنګ عصري علوم په ډېره لوړه پیمانه سره که انګلیسي وي که عربي وي که ساینس وي که دا نور عصري علوم وي کمپیوټر وي کیمیا وي هر څه وي دا په ډېره لوړه پیمانه باندې دلته ویل کېږي سمیع الرحمن د فضل الرحمن څخه د 12 ټولګي دویم نمره پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره